په صحابه کرامو کې یو صحابي دی او په سترګو باندې ړوند دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. نبی صلی الله علیه وسلم ته رالی وی د الله رسوله مختلف حدیثونه دي، نو یو څو عذرونه یې وړاندې کړي دي. یو عالم دی هغه دا واقعه راوړې ده او د هغه ټولو حدیثونو خلاصې بیان کړي ده. وایي د رسول الله ته څلور عذره بیان کوو. ورته وایي د الله رسوله په سترګو ړوند یم یو عذر، ای د الله رسوله کور مې ډېر لرې دی دویم عذر. دی واقعي ته او دی حدیث ته لږ شانتې سوچ وکړئ زما محترمو، سترګې به م کولاو شي. په سترګو ړوند یم، کور مې لرې دی، ای د الله رسوله عمر مې زیات شوی دی، بوډا یم، سپین ږیری یم. څلورم عذر، ای د الله رسوله هډوکي مې کمزوري دي، داسې ډېر ودرېدی هم نشم. پنځم عذر، ای د الله رسوله په لاره کې کاڼي او ونې م راځي. داسې پاخه روډونه خو م په هغه وخت کې نه و که نه. شپږم عذر، ای د الله رسوله په لاره کې کله کله حشراتي، درندګانې، ځناوري. اووم عذر، ای د الله رسوله زما څوک راوستونکي هم نشته چې د لاسه مې ونیسي او را مې ولي. نو ای د الله رسوله زما دپاره جایز دی چې په کور کې کله مونځ وکړم. حدیث کې راځي فرخص له رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی نبی صلی الله علیه وسلم رخصت ورکو چې ټیک د کوې شي ځه. فلما ولا دعاه، صحابي چې روان شو چې زه بس اجازت میلاو شو، د الله رسول اجازت راکه. نبی صلی الله علیه وسلم راوغوښتل راشه دی خوا، هل تسمع النداء، اذان اوري؟ وی نعم، د الله رسول اذان خو اورم. چې کور ته اذان درځي، اذان اوري، فعجب مونځ ته به راځي. کور کې به مونځ نه کوې ګورې، فعجب مونځ ته به راځي، جمع ته به راځي، په جمع کې به شاملېږي. د دې صحابي نه به ډېر عذرونه زما او ستاسو وي. ما و عذرونه بیان کړه چې په سترګو ړوند شي، څوک یې د بوتلوم نه وي او داسې لاره یي چې په هغه لاره کې کاڼي م پراته وي، ونې مې د ونې سره لګېدی شي، په کاڼي راغورځېدی شي. دا عذر، ای د الله رسوله شړګا هم ډېره زیاته ده، درندګان هم شته، ځناور هم شته، هغه مې چېرته مات نه کي. دا عذر، ای د الله رسوله د عمر نه هم ډېر شوی یم. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي که اذان اوري راځي. کله چې د مونځ ته زړه نه کېږي، د هغه سپین ږیرو خواته لاړ شه چې هغوی په کونټۍ باندې په قلار په قلار را روان یې، ورته وګوره چې دا څنګه جومات ته ځي یار. د هغې نه عبرت واخله چې دا زما په شانتې ځوان و، دله زما په شان ځواني الله ورکړې وه، دا زما په شانتې تیز تیز ګرځېدل. خو عمر داسې شی دی چې روان دی، که ما ورته یې منو او که نه یې منو. د دې سپین ږیرو نه تپوس وکړه ته تاسو دا یقین ساتل چې داسې حالت به په موږ راځي؟ وایي نه، هېڅ راته پته ونه لګېده دا ځواني رانه څنګه تېره شوه. خاص کر ځوانانو ته وایم چې هغه سپین ږیرو ته وګورئ چې هغوی په لوڅو پوڅو دي جومات ته را رواني او په قلار په قلار را رواني. زموږ دې جومات ته د مجاهدین مولي صاحب راځي، ډېر مخکې راوځي، په قلار په قلار یو قدم اخلي. حیران شم چې د دې حالت ته ګوره، دې عمر ته ګوره، په دغه عمر کې په داسې حالت کې را روان دی. ډېر ځوانان دي چې منډې وهي، منډې په کرکټ کې منډې وهي، په فوټبال کې منډې وهي، په کاروبار کې منډې وهي، خو دا منډې د جومات او مسجد ته نه والی کېږي. نو د دې وجه نه زما محترمو نبی صلی الله علیه وسلم د غړون صحابي ته ویلي فعجب چې اذان اوري جومات ته به راځي، عذر دې نشته.